صحرا ته مې د مینې باډیوه راوړې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډیوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې ته راته ووایې چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپیناره راوړې زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپیناره راوړې د لیونتوب د جنگ په زغره کې من غخت ایمان د سحر زمون له ملزان سره نیزه راوړې لیونتوب د جنگ په زغره کې من غخت ایمان ما د سحر مون له ځان سره نیزه راوړې دغه سړی د محفل رنگ ته ګوري اوروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې دغه سړی د محفل رنگ ته ګوري اوروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې انتظار د هړ تودو غربو وخلې ساویر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نازک خان یم او راغلی یو ښار باجوړ ته دلته زموږ ګران ملګري وقار ور ژوند کوي د هغه او د هغه د کور والو دی کور ودان وي د هغوی د مشرانو موږ له ډېره مینه راکړله او څنګه چې موږ په دغې غزل کې د استاد صابر شعرونه په دغه کې یو شعر دغه و چې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې نو زموږ ډېر زیات ګران ملګري او حکیم سید او تر مې تر څنګ دی منیر بنیری دی جاوید شاه درمان ولاړ دی یاسر دی انور خیال بنیری دی صاحب مانیروال دی مختار حیران دی واحد رحمان دی اعظم بنیری دی باز دا دی او مشر دی زموږ سره پرون را روان شو ښار باجوړ ته راغلو ډېره ښکلې شپه مو تېره کړله او د مینې په قصه مو تېره کړه نن د هغوی په دغې خپل پټي کې یو ښکلی شانته کې پروګرام را جوړ کړی و یو بنډار یې را جوړ کړی و او دغه ټول ملګري راغلي دغه ټول کشران دي مشران دي خبر شوي وو چې شاعران ملګري راغلي د وقار د ځای ته د دغې ټولو خلکو د کور ودان وي چې څوک خبر شوي دي نو راغلي دغه واړه دی او دغه زلمي دی ټول عمر آباد وي نو ټولو ملګرو ډېره مننه او راځئ چې په شریکه باندې دغه شاعران ملګري واورو او د دوی د شعرونو نه خوندونه واخلو حکیم سید او تره دغه ته یې دغه ښار دی باجوړ دی او دغه ملګري دي نو شعرونه ورته ووایه مننه نیاز خان او د باجوړ د ټولو پښتنو ته یو جهان مننه ډېره مینه موږ له راکړه و دغه څو لفظونه به انتها به ولو هم ډېر خواږه را باندې لګېدلي چې هغه زما غوندې وزګار هم نو هغه زما غوندې وزګار هم نو څه ضرورت یې د اظهار هم نو د ملاقات په خوږو نه پوهېدو موږ سره وخت انتظار هم نو ډېر ښه دی مننه چې د ملاقات په خوږو نه پوهېدو موږ سره وخت انتظار هم نو چاته قطار کې زلیخه ولاړه بعضې یوسف له خریدار هم وا ډېر ښه یاره دا بیا ووایه یاره مننه چې چاته قطار کې زلیخه ولاړه بعضې یوسف له خریدار هم نو دا د باجوړ د خاورې ته په پښتنه مینه چې ستاسو په مړو زیارتونه جوړ شو زموږ شهید له به مزار هم نو مننه چې ستاسو په مړو زیارتونه جوړ شو زموږ شهید له به مزار هم نو چې ستا د غېږې جنتونه غواړي نو انیس خو دومره پرهیزګار هم نو ډېر ښه دی او دغه څو لفظونه زما خپل دې پښتنو ته په پښتنه مینه ډالۍ چې ستا د غزل په ځمکه خور هغه بهار څنګه دی ستا د غزل په ځمکه خور هغه بهار څنګه دی چې موږ یې وینو که نه مړه چې ستا یار څنګه دی او د محبت ته برکته خو دنیا جوړه ده د محبت ته برکته خو دنیا جوړه ده په دې ګناه باندې فرهاد بیا ګناهګار څنګه دی او چې خپل ریښې ریښې ګریوان ور باندې وګنډمه چې خپل ریښې ریښې ګریوان ور باندې وګنډمه د اوږدو زلفو نه یو راکړه چې دا تار څنګه دی او نن یو خانګوټي یو غریب ته په مجموزه کې وي نن یو خانګوټي یو غریب ته په مجموزه کې وي چې زما سپو ته غوښه ږدي نو دغه کار څنګه دی ډېر ښه دی او زما په وینو یې لاسونه سره کول ویلې زما په وینو یې لاسونه سره کول ویلې د بل ډولۍ ته ورختوله دا سینګار څنګه دی
او تر ورشه لږ د حال احوال خبرې واخله او تر ورشه لږ د حال احوال خبرې واخله چې ستا د عشق په تبه پروت هغه بیمار څنګه دی او دغه څو لفظونه د لنډ بحر چې نه د پړې نه د وړې نه د پړې نه د وړې ډېر بې حسه بې معنې صرف ناز ادا د کار دی نور په خدای که د پیسې ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه ډېر ښه مننه چې صرف ناز ادا د کار دی نور په خدای که د پیسې په مثال د خوارندوی نه د هاغې او نه د دې ډېر ښه دی مننه چې په مثال د خوارندوی نه د هاغې نه د دې او نیت صورت ته چې د ګورم بس خوار وخت سرې نیزې ډېر ښه دی مننه چې نیت صورت ته چې د ګورم بس خوار وخت سرې نیزې او حق حیران یم د خپل زړه ته چې په څه درته نږدې او چې د ژوند په هره لاره لکه سورې راپسې او زه او تر در باندې پوه شوم چې روان د بل په خولې ډېر بس شعرونه ووایه داسې بس ساره پورې ته موږ ناست یو هغه نو تاسو خو یو یو به ووایو نه ووایه یو به وایو خو زه به یو وایم ښه دغه څو لفظونه نور چې هر سړی مالدارو له پخه راځي هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زموږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي ډېر ښه یار دا بیا ووایه مننه چې کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او یا خو پاک اقرار او یا انکار او که زه د یوې لارې یم یوه راځي او تاسو د پوست تخت د پاسه ژوند وکئ موږ له په ازغو هم ګزاره راځي او څنګه ستا د غم نه تېښته وکړم نه راله څه چل نه بهانه راځي او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چې وي چې هغه راځي ډېر ښه دی او دغه څو شعرونه نور چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرمه او دا د خپل احساس د برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرمه او هلک مې دا جل تندې وچ کړی دی زر راکه د سواد د سینو به مرمه ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښته او یو تر دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب وده مرمه بس مو د نمبر شو ووایه غزلي ووایه نو دغه څو لفظونه به دا مشر وایي چې انقلابي ووایه چې د ژوند په لاره څومره تللی یم نو په هر یو ګام خپلو ساتلو سپو خوړلی یم او زما نه نور د دنیا کار نه کېږي مه مې چېړئ زه لیونۍ مینې د هر څه نه ویستلی یم او د خدای احسان د خلیل غوندې بچ کړم ګینې د وخت نمرودو په خپل وس باندې سېزلی یم او ما باندې شوه لامو باندې یار مګرم او خپل لیوني زړه دې جنون ته رسولی یم